تاسو ته وایو ویلکم کوم چې دوه لري ځان راغلی مهرباني ما وزن لیدلی تا زما طاقت دلی چلو پہ کی مودا سو سونه چې تاسو کوم د ګاډي دا کوي دا حقیقت دی کنه ما تاسو له شیلندر کوجی دا کومه سره موجره کې جګړه کوي ما دا پاس چیلنج ایکسپټ کړم جګړه خبره نه ده دا سیمه یو کچر را باسیو ما ته چیلنج نه کوي ورته دي دنیا به سره چیلنج نه نه تاسو خبره دا سیمه چې به اوس کې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم تاسو تاسو مرګره سليمان سالار مرګره په خپل پیج او چینل کې راتار کړي و ما او بالکل خان بابا خو راغلی کوم چې په مردان کې کم د ټولي دنیا یو ستوره لري او ټیم هم ډیر زیات کم د ما خامې موږ بزوکری ته هم په سایډ ورته السلام علیکم وعلیکم السلام خان بابا په خپل پروګرام کې راتار کړي و ما او موږ د باجوړ نه راغلی یو څو خبر راځي غونډه کې وکي تاسو ټیم هم کم دی زمونږ رونه با جوړ نه راغلی زمونږ یو بوختانه ټولو تاسو ورغلی تاسو ته وایو ویلکم کوم چې دوه لري ځان راغلی مهرباني خان بابا چې تاسو کوم د ګاډي دا کوي دا حقیقت دی کنه دغه دوه خبري تاسو ته یو سړی راشي دلته نو زورنه چې ته مده سره پریشا وال کې اوس لکه مطلب تماله دلته رالی او ته چې سبا تاسو سره انټرویو ریکارډ کوم غره زور پګیری شي نور چې دې په شاته سمي غنه هغه ټول مونږ لکه یو شی جوړو غنه خلکو ته خایو چې بای مونږ زور کوو دغه کو خو زور پګیری شي اصلي زور خو عوام زور ګوري غنه مطلب ستا زور زما باډي ګوره زور ګوره هغه د طریقه ده خان بابا چې کوم د افغانستان نه یو پهلوان راغلی او تاسو له چیلنج درکړی واغې سره تاسو ډیره بنرمۍ خبرې کولې او هغې سره بیا تاسو مقابله وکړه کوم نه کړه هغه زمون کسو افغانستان خو راغلو خو غیر غلط شیر خان تاسو یادوي مطلب ګوره دلته چې څوک هم راځي دلته زما په گیټ باندې لسته کسان ولاړی تاسو ته پته را حکومتي کسانو ما سره دي پرایویټ سکیورټي ما سره ده نو سوال نه پیدا کیږي چې داسې یو کس راشي او زما به خو خني او بیا هغه څه خبره کوي یا به هغه څه کیسه کتاره کوي کنه دا خو چې سم کیږي دا خو زما په مرزه کیږي کنه دلته نو هغه به راغلو هم پروموټ کو دلته ویډیو جوړول چې بیا لږ بیلاره شغل خوشانه شروع کړل ما مو ته چې خپل کار کوسته ته مشهور شې دا اوس تاسو وینئ خان بابا په اخر سر کې یو پیغام دا ورکوي چې زمونږ د دیمانانو لپاره یو تنظیم وړو کې غونډه کې جوړ کړی دی باجوړ په ساته کوشش دا کوي چې غونډه دنیا په ساته شي د سیول ډیفنس په نوم باندې زمونږ مشران په هم کار کوي کم از کم 35 کسان یو تر اوسه پورې په دې راته خلکو ته وایي چې تاسو کم پین پال ور دي چې هغه زمونږ سپورټ وکړي زمونږ مدد وکړي بس دا زما چې سونه ویور دي او خکوز کوي کم سړی چې او خدغه کوي هغه سپورټ کې مطلب ایمانداري سره لګیا دي او سونه چې تاسو نه هیلپ کیږي هیلپ وسره کې موږ مول ورزول ته سپورټ د پاره نو تاسو هم سپورټ کې هر رنګ سپورټ چی سپورټ کې نو خان بابا پر اخیر سر کې د ویډیو په ساتت سره د تاسو ته مجازه تاسو له بلنه هم در کومه دا چې یلته زمونږ غزيب مینه چې کوم خبره موږ تاسو ته په ویډیو کې وکړه نو ان شاء الله تاسو به باجول ته وعده برا سکوي چې کله برا ان شاء الله تاسو سره وعده راځي د پاکستان خان بابا موجسوک به منی د غونډې دنیا خان بابا او ان شاء الله درځم ضرور او صرف دونه به چې د ټایم باندې متاسو باندې دا کوي او نور درځم بدله خامخا یو ان شاء الله ډیره زیاته مننه شکریا که په اخر سر کې میسج ورکول غواړم بس دا چې ټول بوختانه خپل مینه ساته او د کلمې رونو یو ټولو پاکستانیان یو کار څنګه د سنديري بلوچيري پښتون دي ټول بس یو مینه ساته چا ډول کې سبوغ مغل مساته هر سړی خپل ویډیو خپل څه کیسه کتاره کوي او یو بل ته درغله کېږي ما ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا اگر د خان بابا خبره هم تاسو واورې دي دا خلک غنه غونه به هم تاسو ویني خو چې کوم دین نو د کیمرې نه به خلک اخواکې دي خواکې نو به بر خان بابا سره ملاويږي خو ډېر زیاته شکریا دا کوم چې خان بابا موږ له ټایم راکو او چې کوم دین ډېر زیاته مننه نور به هم زو نور خلکو سره به هم خبرې کو دا ټایم مال راکې اجازه چې چرته مې خاطه بعد بریلیو سید الله پامان هغه به ډېر کو چې خان بابا چې ډېر قسم دې بار دې زه به خامخا ملاوي
مطلب خپل صحیح ده خان بابا خان بابا کوشش پدا کوي چې زیاته خبرې په پښتو وکړو صحیح ده ها انګلیش خان بابا لاس ورسره لګ ملو کا دیکھو شهر تاسو دغه شي کنه تلک دی خو شهر دا تصویران مې لګوستو بس تلک تاسو دې ځکه څنګه سٹارټ دا